سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، زه یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې له فیسبوک آی ډي څخه د ریکویسټ بټن لرې کړو او پر ځای د فالو بټن ور اضافه کړو. لکه څنګه دوستانو زه تاسو ته درښیم، ګورئ دوستانو زه تاسو ته خپله آی ډي درښیم. ګورئ دوستانو په دې کې چې دی ما ریکویسټ بټن لرې کړی او په دې په ځای مې چې دی د فالو بټن اضافه کړی. ګورئ دوستانو دغه آی ډي ګورئ دوستانو دا زما آی ډي دی. ګورئ دلته چې په دې باندې زه کلیک وکړم نو دا زما آی ډي چې دی فالو کېږي او دلته چې ریکویسټ نه کېږي. نو ګورئ دوستان څنګه کولی شو چې د ریکویسټ بټن په ځای فالو بټن اضافه کړو. نو هر څه نه مخکې دوستانو تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو وروسته هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو کې په زړه خط باندې لیکل شوي سبسکرایب، په دې سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک وکړئ او په حال باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوي ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو دغه ویډیو لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو را درنو دوستانو چې ویډیو شروع کړي څنګه کولی شو چې د ریکویسټ بټن لرې کړو او پر ځای دغسې د فالو بټن اضافه کړو. یعنې بیا چې موږ له څوک ریکویسټ کوي نو هغه ته به چې دی ریکویسټ په ځای دغه فالو اپشن راځي او هغه چې په دې باندې کلیک کوي نو زموږ آی ډي به هغه فالو کوي. نو د دې لپاره به تاسو سیټینګ ته راشئ. چې کله سیټینګ ته راغلی نو تاسو به دلته په سیټینګ کې کلیک وکړئ. په سیټینګ کې چې تاسو کله کلیک وکړو نو د دې لپاره به لومړی تاسو دلته راشئ. ګورئ دوستانو تاسو به لومړی دلته کلیک وکړئ. چې کله لومړی دلته کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو هو کن سینډ یور فرینډ ریکویسټ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو به دلته دا فرینډ کړئ، فرینډ به یې کړئ دوستانو. کله چې دا فرینډ کړه نو د دې لپاره به تاسو دا به فرینډ لیست دا به تاسو بند کړئ. ګورئ دوستانو دا به تاسو بند کړئ. چې کله دا بند کړو نو وروسته به تاسو بیرته شاته راشئ، شاته به راشئ. ګورئ دوستانو تاسو به شاته راشئ او دلته به تاسو پبلیک پوسټ انتخاب کړئ. پبلیک پوسټ مو چې کله انتخاب کړو ګورئ دوستانو پبلیک پوسټ دا ټول به تاسو پبلیک کړئ، دا به هم پبلیک کړئ او دا به هم پبلیک کړئ او دا به هم پبلیک کړئ او دا اخر کې آن بټن ده. ګورئ دوستانو دا به آن کړئ او دا بل به هم آن کړئ. ګورئ دوستانو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د ریکویسټ بټن په ځای باندې تاسو د فالو بټن په اسانۍ سره اضافه کړئ. تاسو به لومړی هلته فرینډ ریکویسټ بندوئ او وروسته به چې تاسو ټول پبلیک ته اړوئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د ریکویسټ بټن په ځای فالو بټن خپل فیسبوک آی ډي ته ور اضافه کړئ. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شي.